د هر قسم اسلامي کیسټو د ملاویدو پتا یاد ساتئ. ایوب اسلامي کیسټ مرکز د قصه خوانی بازار شاته پیښور ښار. خزا ډیره ظالمه وه او بد کرداره وه. نو هغه به یو زیارت لتله، اول ته به دا دعا کوله چې خدای زما دا خاوند په دواړو سترګو ړوند کړه، په ټپو ړوند کړه. ولې چې زه څه کوم چې دی نه ویني. ښځې وې چې زما دا میړه ړوند کړه. زیارت ته وې بابا زما دا میړه ړوند کړه. نو چې زه څه کوم چې دی نه ویني. خاوند به دې تپوس کوله چې ښځې ته چېرته ځې؟ چې دغه زیارت له ځمه او دعا کومه چې خدای زما میړه له ډېر مال دولت ورکړي او ډېرې داسې کړي او داسې کړي. یو ورځ دا خاوند ورپسې پټ پټ تللی دی او د زیارت د پاسه چې کوم غلاف ورېږدلی دی که نه، دی د هغه غلاف لاندې هغه قبر سره ملاس دی. چې دا ښځه ورغلې ده وې زیارته بابا، هغه ورته په لاندې خاوند پروت و که نه. ویل نن خو دې اواز هم راکو، ویل زما دا خاوند په ټپ ړوند کا په دواړو سترګو. ورته وی چې کور کې دې زیړه غوا شته؟ وی چاو شته. وی هغه حلاله کا او 3 ورځې د هغې غوښه په میړه وخوروه نو په دواړو سترګو به ړوند شي. دا واپس کور ته راغلی ده چې څه ساعت پسې ورپسې خاوند هم راغلی دی. ښځې څنګه چل دی؟ ویل سړیه دا چاړه والا دا غوا زره لاله کړه. ویل ولې؟ وی نن خو هغه زیارت را سره خبرې مو کړې. اوس ښځې ته داسې پته ده چې زیارت سره هم دی پروت و. تاسو پوه شوئ؟ غوږ کې دی غوږ. دا هغې ته څه پته ده؟ زما په خپل خیال چې د خندانه زیات دی خبرې ته سوچ وکړئ بیا به پې پوهېږئ نه. غوږ کې دی. حلاله که غوا حلاله کړه. چې حلاله یې کړه نو یو ړومبۍ ورځ باندې چې په خاوند غوښه وخوړه، وی ښځې زما د سترګو ته خو څه تیاره تیاره کېږي. چپ غوږ کې. په 2مه ورځ چې غوښه وخوړه، وی ښځې دا تیاره خو زیاته شوه. وی بس دا خو د غوښې در باندې اثر وکړو، امید دی چې خدای به مونږ ښه کړي. چې په 3مه ورځ پې غوښه وخوړه، سړي په سترګو لاس کېښو. وی ښځې هېڅ راته نه ښکاري. وی چې ښه بس ړوند شو. خدای دې دا زیارت وی دا د څه چل کوو؟ وی چې بس ړوند شو به د نور کاره خو ووتمه، خو ښځې بس داسې به وکړمه چې د دروازه کې به ناست یم او چرګان مرګان به شړم. په دې کې څوک سړی راغلی دی کور ته. دی ورته ویل چې راځه سړی په ټپ ړوند دی. چې کش کش دې سړي اورېدلي دي، کوتک یې ورته راپرېښی دی چې په دا ځای سړی والی دی په ټکي مړ دی. ښځې ورته ویل دا دې څه وکړه بیړه دې غرکشه، دا خو د کولنګي چرګ مړ کړو. چرګان یې ډېرو په کور کې. چې څه ساعت تېر شوی دی، 2یم سړی راغلی دی. بیا دې سړي په کوتک والی وی دا دې څه وکړه ظالمه، دا خو د هغه انګرېزی چرګ مړ کړو. مړه ها چې په دې کې 4 برابر کړه. چې 4 برابر کړه، خاوند ورته سترګې پرانیستې دي او ښځې ته وایي چې زه خو جګ جوړې ما تا دې دپاره زیارت ته تلې او دواګانې دې کولې چې خدای زما میړه ړوند کړي چې ستا څه خوښه یي چې هغه کوې. زه اوس د هر څه خاونده ستا سر وخوري، خو دا مړي اوس لرې که چې پې هم نه نیسي څوک. سړی راغوښتی دی په 100 روپۍ چې دا مړی یو څه دا یو او سیند کې وغورځوه.
چاغه وړه سین کې غرزولې چې راغله چې 100 روپۍ را کمړې مې وړ ویل هغه خو بیا راغی هغه مړې دادې پروت دی بلې ورته دروازې ته کړو چاغه اوچت کړه وړه دې چې بیا راغله هغه خو بیا راغی ظالما بلې ور سلور وړای چې پیلېګلې دي اخیری چې لګلې دی ولکه چې دازل در نه را نشي ګوره سمې غرزاوه سین ته چې د سین په غاړه د مړې غرزولې دی چې ګوري یو سړی ناسته د سین په غاړه جامې وینځي وایي ولته بیا لا راوته جامې وینځي هغه یې مړ کړی چې داسې په غاړه روان دی یو ماهیګیر روان دی میان نیسي وایي الله اوس میانم نسی آیم مړ کړی بل یو غوتمارو په دریاب کې میانو پسې غوتې والی پاغې ور ټوپ کړی ویلا سر دې مړه اوچت کو آیم مړ کړی دی بیا راغی سړي ته ووی چې وروره اوس مې سمه صفایا وکړه جامې وینځلې مړې را په غاړې ته راوتې بیا مې ور وغورځولو مړ مې کو بیا یې مایګیر په شکل کې راوتې بیا مې مړ کو بیا د غوتمار په شکل کې بیا سر نیغ نیغ کولو دې خوا راتلو بیا مې مړ کړو سړي والا 100 روپۍ ورکړه ما ته وګورئ که لږ مقل لرئ او سوچ لرئ نو دینه به اندازو لګوئ چې په مونږ هغه د ښځې کار شوی دی او دا هغه سړي کار شوی دی خدای میړه مې په ټپ وړونکي او میړه یې سره ورسره فراډ وکړو او جوړې سترګې ړندې کړې هر څه یې لیده ویل زه څه وینم نه تاسو باندې هغه چل دا تصور ممکن راغلی کور ته او زیارت ته او ختم دی او 2 سپارې دي او دا سپارې در پسې چې څوک وایي دومره کمقل دي چې په 1 روپۍ تامړي پسې 2 سپارې وایي 1 روپۍ ورکې یا 2 روپۍ طالبان راولي ورکول سلسل شي او ورکې 2 روپۍ دا الټا خدای سره نور ټګي کوي پریخي درته لکونه دي د لکونو جایګیر او جایداد او نقد درته پریخ وي او مولا په 2 روپۍ ټرکیاله یعنی خدای له دوکا ورکې چې خدای دا 2 روپۍ دي د پلار مې پیو بخا خدای وی خدا تاسو هغه دا پری دورونه یې یا پری دیو منګي کې غنم اچولي د غنمو زکات او لاندې ته 15 روپۍ خوي اپریده زمې ما سينه چې اپریدي په خپشي ز خپل دریواله اپریده ما او دا څنګه چې اپریدو باندې جوړه جنډا والا ده هر چا کې خاو خراب شته نه مثال نه کوټیان ټول خراب دي نو کا اپریدي لک خراب دي وکه دی لاندې اوس 15 روپۍ غري او پاسه په غنم چوری دی مولا لراغه چې مولا لراغه چې ملا صاحب چې زکات ته اخلاص مال دا قبول کا غنم مولا ول چډه راخدا قبول کړی خو چې دا سه پیزار پورې لاړو بیا را پښې چې ملا صاحب چې ته ملا یې تیار ټیکاله خوري و دا 1 روپۍ واخلا دا غنم بیا مال راکه چې خپل کې واچم چې برکات پکې شي مولا کې خیال کو چې بلا ته چې است غنم څکه دا نغد روپۍ والا غنم ته یوړ چې کور ته لاړو خزه ورتل دا خو دې بیا راوړ چې واخلا خزه خدای په قران چې خدای مې مټاګو ملا مې مټاګو خدای لامم دوکا ورکړه او ملا لامم دوکا ورکړه وای چې څنګه وای چې 15 روپۍ را باندې د پیسو زکات و دا غنم را باندې د غنمو زکات و خدای ویلی دي چې قبض پکې شرط ده نو غنم ولاندې 15 روپۍ چې غنم ملا قبض کړو 15 روپۍ پکې قبض شوی نو چې قبض راغی غاړه مې خلاص شوه اوس چې ما په خپلې چالو کې مولانا پر روپۍ واخیسته نو دې کې د خدای څه کار ده تاسو پوه شئ تاسو هغه یئ چې پریخي درته جایګیرونه جایدادونه پیسې او بیا 2 روپۍ باندې 2 سپارې طالب لور کې په دې خدای له دوکا ورکې چې ګینې پیسې مې ورکې دا سړی قسم په خدای دی کې په دې خدای وبخ دا پیغمبري منبر دی او زما د خلې نه پکې هغه ګندوزي چې څوک حکم څه په کنځلو ستړی شوم په بدو ویلو ستړی شوم حکم څه پاری پور جیل کې ومه په 73 کې نو دې اختر راغی وړو کې اختر دی قیدیانو پسې کورنا چا پسې وریجې راغلې چا پسې څه راغلی چا پسې څه راغلی مونږ کې یو ملګری
هغه پسې چرګان رااله الګ غوړو چې چرګان رااله نو سحر زه د هغې بارک ته ورغلم چې ورغلم نو یو چرګ اوس بانګ ته ځان جوړی بانګ ته خو چې داسې آواز غوندې آواز تی وځي او وروستو نه یې باد وځي نو ما هغه ملګرو ته وویل چې هلکه دا چرګ خو ناجوړه دی حلالې کوي هغې اوس خاندي چې خاندي نو ما ته مال ولې غلطه خبره مې وکړه چې ناجوړه دی حلالې کوي ویل ناجوړه نه دی مونږ سره یو سړی و چې ډېر ټوکي و د دې چارسدی و ډېر ټوکي و دې چرګ چېرته د شپې بانګونه وي نو هغه یې خوب ته نه پرېښود نو هغه تیلو بوتل راغستی دی او د چرګ له یې وروستو دا د لوی او دسماتي ځای غوړ کړی دی نو چرګ به چې زور اذان له کولو نو وروستو به ترې باد وته اوس به ځان ته خیال کوئ چې هغه د چرګ ورونه نه دي که نه ما ته وی چې دته بیګا فلانی خان دا چل کړی دی مال خان په خندا مې ځان مړ کو بس ترې راووت سړی ما پسې بارک ته راغی چې راغی ما ته مولانا ویلې مالې ها ویلې دا ستا ملګری نه دی دا ملا نو مونږ 4 مولیانو په جیل کې او 400 را سره نور قیدیان نو مونږ تقسیم کړو چې یو به اذان کوي یو به اقامت کوي یو به امامت کوي د جمعې مونځ ما ته حواله کړو چې جمعې مونځ به ته ورکړې ویل مونږ مازدیګر کې د چمن ته روځو هسې سیل کوو پام غلطو چې ګورو دا ملا به په بانګونو شروع شي ده سره مې چا د چرګ کار نه کړی پرېږدم یې نه دې ملا سره ما سړي توب زده کړه ویل والله کې پرېږده یا ورته ووایه چې مونږ ناست یو نو بانګ مه وایه اوس بانګ به څنګه نه وایي هلکه د مانځه ټایم چې راشي نو بانګ به نه وایي ماښام ټایم دی او مازدیګر کې مونږ ټول ناست یو په دې کې چې دا امام صاحب داسې ودرېدو چې غوږونو ته یې ګوتې کړې دې سړي څادر لاندې پټ د تیلو بوتل راوړی او ده ته یې مخامخ ودرول چې ویې درول هغه چې داسې بوتل ته وکته اذان یې په ځای پرېښو منډه یې کړه چې منډه یې کړه څه چلو شو شاه صاحب ویل تیلو بوتل نه ګورئ بیخه مو دا د چرګ کار ما سره هم کوي نیمه ګنټه مونږ مونځ نه شو کولی خیالم راغی نو خبره دا ده چې دا ډېر پوه حکومت دی څوک چې اذان لذان جوړ کړي وروسته نه ورته په تیلو دا خاص ځای غوړ کړي خیالم راغی نو مونږ به لږ وګوښتو اواز کولو نو مونږ له هم دا خاص ځای غوړ کړو اوس که اذان لذان جوړو هم نه شو جوړولی بله مزیداره خبره ارته خو دا چا ته ویم یو خو دې مخې ته راته خوشي دغه ناست دي په خبره نه پوهېږئ ما دې مخې ته بوډاګان بیا مه کښېنئ ښه نه په خبره نه پوهېږئ ټول مې چې داسې 14.5 کروڑه پاکستان دی چې 50 زره پرېږدم او دا نور ټول حلال ایله به مې داړه یخ شي نه ملا ژوندی پرېږدم نه پیر ژوندی پرېږدم نه سرمایهدار ژوندی پرېږدم او نه لیډر ژوندی پرېږدم چې دا ټول د تیغه وباسم ځئ ورک شئ خدای بې خو باسه دا ځمکه م پلیته کړې د دې ملک داسې مثال دی یو ګیدړ په پټي کې ګرځېده ګیدړ نو یو کاغذ یې ولیدو چې اخبار پاڼه وه د بېنظیرې فوټو پې ګیدړ راوچت کو چې او پرمټ راته میلاو شو ټول ګیدړان یې را جمع کړه ویلې پرمټ راته میلاو شو چې ګیدړان هر څومره چرګان وخوري څوک به ورته غږ سپي به ورته غږ نشي کولی
ګیدړانو ویل ها ویل دا وګورئ دا پرمټ باغې واقع د وزیر اعظم فوټو ویل راځئ د پلاني کلي کې چرګان ډیر دي چې پاکلی ورغلی دي په چرګانو باندې دا کلی سپي ورپسې شي چې سپي ورپسې چوي چا ګیدړ نه غوږ خوړلی دی او چا نه یې لکۍ خوړلې ده او چا نه یې خپې خوړلې دي او ګیدړانو منډې کړې چې منډې کړې راله دې مشر ګیدړ ته چې ستا کور روان شه تا خو ویل چې ما ته پرمټ میلاو دی که نه سپي به غږ نه کوي ویل خدای دې بنیاد وباسي د دې کلي سپي بېوقوف دي پرمټ نه پېژني پرمټ خو ما سره خو پرمټ یې پېژندو نه دا به تاسو له ناصر خان اسلامي کیسټ هاوس یو سړی و په خر به سره چلوله پټوله نو ملغلره بیا مونته چې ملغلره بیا مونته نو ولکې وینځله ناتې اولې ته وغورځېده لاړه اوبو یوړه دی اوس سرسام شو او وی چې پاکې نه پلیته خوا پاکې نه پلیته خوا که زه خبر وی چې دا بوبه رانوړي ما باډو وینځلی نه وی کور ته راغی مور بچیا څه چل دی وی مورې پاکې نه پلیته خوا پاکې نه پلیته مور والا ډاکټر راوسته چې د هلک باندې څه چل دی ډاکټر والا علاج ملاج څه وکړو دا خبره یې نه هیره کړه چې هیره یې کړه مورې والا پیسې ورکولې څو کېږي وې 100 روپۍ هغې وې دا 50 والا 50 به بیا درکړه ویل زه 100 به بیا پوره راکړي چې ډاکټر ځای ته لاړو نو دی مور دې زوی ته وایي چې بچیه دا په تا څه چلو ویل ولې وی تا چې وی چې پاکې نه پلیته خوا بیا ور یاد شو چې بیا ور یاد شو هلک بیا چغې کړې چې پاکې نه پلیته خوا پاکې نه پلیته مور هم سرسام شوه ویل تپوس نه تپوس خو تپوس نه تپوس خو ډاکټر پسې سړی راغی چې راشه مریضان خو د یو نه دوه شو ډاکټر چې راغی چې وی کته چې دا خو د یو علاج مې کوله مور یم الټه پکې مې هغه زما 50 روپۍ را کورې عام لاړې ډاکټر چې دوی ته وکتو عام سرسام شو ویل 100 نه 50 ښې وې 100 نه 50 ښې که زه پوهېږم چې دا 50 بمزینو دا خو به مې اغستی که نو قسم په خدای دی چې یو د بل نه بدتر دی یو د بل چې یو ځي او بل راځي د کپن او د موږي والا کیسه ده موږ دا تیر ارمان کوو چا خو خو کالی کپنی ویستو دا د زن طلاق بچی خو پکې په داسې قهر په دې ملک کې اخته په داسې عذاب اخته ای مولا رب سبق ویلو استاد ورته لږ ایثار شه عقل زده کا ویل څه عقل زده کړم ټول کتابونه مې وویل مولا شو ویل ښځه په یو جومات ورغلی دی په جومات کې د پیر غوا په جومات کې تړلې وه د پیر غوا یې وه په جومات دی په منبر ناستی ویل دا کافر پیر دا مشرک الله دې د پیر دا مریدانو نه ساته او یا دا کوتکې چې ګرځي ډنچ کوپیان هغې رانیولې مرګ لی والی دی خوله یې پې ټوله ماته کړه دی واپس لاړو استاذ ته وایي چې دا دې کتابونه او دا دې ملاتوب زما توبه ده ویل ولې ویل حق مې وویلې او مرې کم حق مې وویل وی کور دې وران شه ما چې تا ته ویلو چې لږ ایثار شه چې لږه قلم زده کړې نو بیا به حق ښه ویلی شي لږ ایثار شه اوس کښېنه یو کال د علم سره ټریننګ ورکړی سکال پس په مغه کلي بیا راغی او پیر دی او غوا یې تړلې ده دی په منبر کېناستو ویل رونو خبره واورئ
د دې پیر د دې ګیرې په ویښتو کې داسې اثر دی چې چا سره یو ویښت وي ټول عمر به نه مړ کېږي. مریدان راغه پیر ته وایي چې اوس موږ له ویښته راکړه ویښته وباسي او ګیره به هم زما غوندې رنګی وه مړه ویښته خلاص شو مریدان ډېر پاتې دي چې ډېر پاتې دي ویله ویښته خلاص شو داسې غپې پې جوړ کړی ته پې داسې ورچوپ کا څوک پې داسې ها خو چې مریدان ته پاسېده پیر یې چینګه خوله نیولې وه مړو ملا هم دوه خپلې او دوه پردی کې استاد له ورغی وی داسې چلو شو ویل ما چې درته ویل چې عقل زده که تم بچ شوې د پیرم بیړه تباه شوه او ځان دې محفوظ شو نو ما یې ملا صاحب لږ عقل زده که لږ سوچ وکړه فتوې چې ورکې سله غوندې ځان کې اهلیت هم پیدا کړه خپل شان تم ګوره وخت هم ګوره چې دا دې سړي خو مونږ ټول عمر 40 کاله دې خلکو دوکه کړي نه یو دا مولیان وایي په ایمان کړي دي که نه مولانا شبیر احمد عثماني زړه پړک نه و چاودی د دې مسلم لیکو د لاسه چاودی او که نه و چاودی ډېر و چاودی ویل شرعي نظام به خو چې ملک راغی اقتدار سنبال شو ویل کېنه په ارام ملا صاحب چېرته کورکمانې د موانو ستا اوس دې خبرو سره څه کار دی زمونږ په علاقه کې یو میر دی زه ورته تارپیټو یم میر مونږ دغه ته وایو دا د کمیټۍ چیرمین نه تارپیټو یو ملا باندې منډې ترړې ځان یې پې ممبر را ممبر کا خو چامبر وہی بیٹھ یار مسیح تھی کدھر دم بم پا ککڑیاں مکڑیاں کو تیرا ان کے کام میں کہ ہر جیتے تو کیا نیک نیک ہونے آگتا دسی نو دوی مونگ سلویخ کالا استعمال کری او انشاءاللہ د جمعیت العلماء اسلام قوت او زور با تو وګوره چې په دې سرمایه دارو با ما درته میچنې او نه ګرځولې نو دا ګیره به بیا ما په دروغه ساتي هغه ورځې پېښور کې پولیس افسرانو یو دوه سپایان په حوالات کې اچولي ما هلکه ولې وی جي دوی چانه 10 روپۍ رشوت اخیستی مالخواه ویلی مال خفه کېږي خو به نه که یو ټکی درته وکړو هغه افسر ته مې وی ویل نجي ولې به خفه کېږم ما هغه 10 روپۍ اخیستې وې حوالات ته لاړو او تا کره چې پرون د کینوانو 10 کریټه راغلي وو ته به کوم جهنم ته ځې په دې مې پوهېږم دا ستا مور پسې خیرات کړی او که ستا ښځې پسې خیرات کړی سپی 10 روپۍ واغسته کافر شو جیل ته لاړو ٹھیک ده جی تا مالا 10,000 او 15,000 روپۍ جماعت لراوړې دا په کومه خوشحالۍ کې دي نو دا مغه خبره ده چې نذرانه نہیں سود ہے پیران حرم کا دیله چې ورشي رشوت شي مال چې راشي شکرانه شي پیر له چې ورشي نذرانه شي پیر له چې ورکې نذرانه شي هغه ورځ راته چا وی دلته یو پیر دی د تبلیغ والاو خلاف دی پیر دی دا تبلیغی جماعت والا پیژنئ وی د دوی خلاف دی مال د دوی د خلاف وجہ بل هیڅ نشي کېږي خو تبلیغ والا دین مفت خی قرآن مفت خی حدیث مفت خی کلمې مفت خی منځونه مفت خی او پیرانې په پیسو خی تبلیغ والا دعاګانې خلقو ته مفت کوي او دله چې لاس ورکړي چې قربان دی شمې داونه به مې نه وبوسې ما سره رامداس کې یو پیر ناست دا افریدي چې دي د خدای قمقل زه خپله افریدی یم د خدای قمقل یو دا بارډر والا ډېر قمقل دي دا تاسو سره قلا کې چې دا د خدای قمقل دي دوی چې تنخواه والی نو راشي پالګر ته کینی چې لاس مې وګوره او
ډېر زر به حوالدار شي، ډېر زر. آپ 15 پاوه نور کی دي چې جمعداري پکې څنګه ده. او ورپسې لسل روده کې جمعدار آپ 15 پاوه نور کی چې صوبیدار به کله شي بیا په بس ورپسې جوخت صوبیدار مړه تنخال تخلاصه کی صوبیدار میجر شي. دا د شیخ چلی تصور ده. شیخ چلی او سړی او چا سړی په اتانې باندې کټوای د مستو په سر کړې وا په کرای ور سره وړه نو په لار روان دی دا شیخ چلی چې په دې اتانې به کوم څه په دې به چرګ عالم چرګ به اگای واچوي بیا به په بچو کې نوم ها خرسول را خرسول چیلای به والم چیلای به بچی خرسول را خرسول غوا به والم د غوا بچی پای خرسول را خرسول میخه به والم میخه پای خرسول را خرسول لسته میخه بشي زب گجر شم بیا به خزا وکم چې خزا وکم مجرا کې بناستم غټ گجر به زوی به می شوی یا براشه به چې بابا زبم چې ها په چا کټوایل تل راکا سړی ورته وی بیړه دې غر کشه ده مستو کټوای دې ما تکا هغه ورته بیړه ستا غر کشه ده ما ټول کور وران شو. مونږه هغه د شیخ چلی تصور ده. دلته یو ساينسدانو هغه زما عقل دا نه مني چې دومره غوندې کاڼه راوغورځيږي او اتیکی سورې وکي. دا زمونږ د ساينس ماستران چې دي دوی په دې لاره چې زونه داسې بکیږي. دا د کالج الکان غریبان دا مړه په پاکستان کې ملا تعلیم شته ویا به مې لیوانای شو په ترجمه باټینګ غواړي. پاکستان نه خود تعلیم جنازه وته ده. پاکستان کې ساينس کم زیاده، ساينس خو په روس کې ده، ساينس خو په چین کې ده، ساينس خو په امریکا کې ده، ساينس خو په برتانیا کې ده چې مریخ او نور اوس پوګمای سره خبرې کوي لګیا دي. تا کې ساينس ده چې تر اوسه دی یو پیچکس قدر جوړ کړي د پردي ملک نه سپیر پارت چې ده امپورټ کې او دلته په ډیبره ته ټیټ کې سامان بار نه راغله تمام قابله هغه اوسپنه مسپنه ار څه چیسز وغیرہ دوی په ډیبری ټیټ کې یہ پاکستان کا بنا ہوا ہے. پاکستان کا بنا ہوا انجن ہے ابھی تک کسی موٹر اور لاری اور جیپ کا کوئی انجن آج تک پاکستان نے بنایا ہے؟ اگر بنایا ہے تو ہندوستان نے بنایا ہے. بحری بیڑا خپل چلی گی مونږ سره یو ځای آزاد دے. چین مونږ نه رستو آزاد دے. روس او امریکا تیریږي. هندو مونږ سره آزاد دے. بحری بیڑے او جنگی جهازونه جوړی لګیا دي. مونږ سبا الہ مونږ سره جنگی توپه خوشتا کنه جنگی توپه خوشتا کنه دا ټینکونه به وړاندې کو کنه چې جنگ راغی که خیر کو کین کیږي چې دا شی زما عقل کې ناراضي دا زما سمجھ کې ناراضي یا زمونږ په پاکستان کې اوس زه کمیونست لسم دولسم به ویلې ټیزن پاس بې زه چې کمیونست زه چې سوشلیست نو یا کنه زه هم ته سوشلیست یا زه هم ته خره بس دا خلاص خبره اوس ته خره نو زه خر سره خبرو کولو والا مولا نه یم که انسان نو انسان ځان ته کمیونست یا سوشلیست په اسلام کې نه وي. ٹھیک ده غوږ کې ده چې روس نظریه هغه د خدای کړي خې کړي کدا د دې شینم په ځای اوس پیټه کدو دلته زوړن زورا غورځېدلې دا زمونږ د ملک ساينسدانان دي. او د پیښور اوسېدونکو لس کاله پس به آئنده نسل تاسو ګورئ الکان به ډمان وي او جنکای به ډمي وي. د وی سی آر
او د ټي وي د برکته به زمونږ ښځې ډمې وي او زمونږ زامن به ډمان. دروغ وایم؟ زمونږ ښځې به ډمې وي. وګورئ د ټي وي په پرده د ډمې چې کم فیشن دا ښځې وګوري سبا له هغه فیشن جوړ کړي او په قصهخانه کې روان. د ټي وي په پرده د ډم چې کم فیشن الکان وګوري سبا هغه فیشن الکانو جوړ کړي او په قصهخانه او کابل کې ګرځي. آئنده نسل به ډمان وی ډمان. 18 کروڑ روپے د ٹی وی د سٹیشن افتتاح شوی و په صدر کې. صدر صاحب افتتاح تراغله مونږ پکې قران ویل. مونږ پکې قران ویل. مونږ قران جشن خیبر کې وایي. دوی په نامه څه کې دي؟ دا د وجته میاں نور جمال گدڑ شجر سب حلال. دیو ملازو نور جمال نام وا چرته گیدڑ وشته او الکان ورتل دا گیدڑ خو حرام دے. ورسو کوئی چارام دے د ملازو حلال دے. لارے رال ول میاں جی گیدڑ حلال کے مردار ول مردار کون کہندے کہ گیدڑ لالے وی جی نور جمال کہندے کہ گیدڑ لالے. وی پھر ٹھہرو جب نور جمال نے کیا کہ میں کتاب ویکھاں. کتاب راغستے دے وی سنو میاں جتھے میاں نور جمال گیدڑ شجر سب حلال. عزیزانو زمری اورزے گیدڑ او میلو رو غوخته چراشی رور ولی جوړو میټینګ دے. میټینګ دے اغي چرال زمری ورته وې چې خبره دادا چې ښکار بکاو دینه پس خو په اتفاق. ښکار بکاو خو په اتفاق به کو. گیدڑو میلوی چې بادشاہ د زنګل چې مونږ سره اتفاق کوي مونږ نور د خدای څخه غواړو. صاحب بل وځي چې غرته تلی دي یو خرواله ده یو وسای والده یو خرگوش والے چې ښکار راوړو زمری ورته وي چې زه خو بادشاهم د زنګل مشرم او میلو ته تقسیم کا. هغه ورته الامر اوضح. خبر اخلاص ده خبر صفا ده. دا خر ستاشو تم غټي دا خرم غټي دا ستاش او دا وسای زما عمر ده نو دا زما شو او دا گیدړم وړو کې دی او دا خرگوشم وړو کې دی نو دا د شو. زمری چې یو سپېړه ورکه میلونه بوټي سترګې وېست. اخو پرېده چې د ځان په ویر اخته ده د گیدړ ته وي ته تقسیم وکړه زر کو. هغه وی چې خبره خلاصه ده. دا خر به اوس خوري دا اوسه به غرمېله خوري او دا خرگوش به د مازیګر چایش. زمری ورته شاباس دغه سے تقسیم خلق کړي. په پیمانه وای چې دا تقسیم دې زده کړه کم ځای. هغه ویجی استاد مې پکې نشته دا تقسیم مې د میلو د سترګو نه زده کړ. ا میلو د خدای بے وقوفو د ځاني سای پکې ویلا سترګې وته. اوس کما ویلې چې یو پاوتی کبه پکې زمو خورم زما د سرم خطر وا خو ما وی چې راشه د ارڅ د دک. بابا چې د چا مرکز د چای صوبه د چای الته تکم کو جای چې ته چې د چوار د چواریانو مشری بزوال. بیا زما متعلق یو خبره مشهوره ده د خره متعلق مشهوره شوې ده.
داغه جواب ما اڅ شو دیار والا مولا آواده دو سره یو کیسټ ته هغه واوري ما په کیسټ کې دا ویلي چې مولانا فضل الرحمن چې د مفتی محمود مرحوم زوی دی د تخر ویل یا بنظیر تخر ویل دا شرافت ته نه دا تهذیب دی نه ټیک شو دا انسانیت ته نه کدا ټکي ثابت شو چې ما کړی ګیره به کلام او پخره به سوارېږم او کنی نو د پخې ډلې بچیا نوې پراپیګنډي لګې دي چې تا ما پورې داله کوي تړله نو ما ته چاوي چې دا په خډمه څه ته وایي مال په خډمه د یرمنډۍ ډمې د لاهور چا د وړوکوالي نه خرابوي دا هغه د پخې ډمې زوی نور څه په لاس نه درتله نو زما متعلق د دا غلطه پراپیګنډا وکړه زه دومره کمینه او رزیلم چې د داسې خلقو متعلق به زه دومره ناشایسته الفاظ وایم جګړې به کوم والله د مړی نه نیسم هر څه به کوم لیکن نازیبا الفاظ په جلسه کې ویل یا په تقریر کې ویل دا د انسانیت تقاضا نه ده پاتې شوه دا خبره چې مولیان ښځو پسې لاړ مولیان ښځو پسې لاړ دا چې څوک وایي هغې ته ووایه چې د صدر ایوب په وخت کې تاسو فاطمه جناح ښځه نه وه فاطمه جناح ښځه وه که نه د هغې اول سپورټ چا کړی و نه 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 یو منټ سفر ولې قربان شو کړی ټیک شو اول سپورټ یې چا کړی و دا تپوس ته وکړي دویمه ده چې فضل الرحمن ښځې سره ملاقات کړی په دې ملک کې چې ته اوسېږې تاسو په ایمان وئ په دې بنو کې بازار کې 2 لکه ښځې نه ګرځي او زه د دوایي په دکان ناست یم خو چې ګورم ښځه رانه نوځي چې ګورم ښځه رانه نوځي چې ګورم ښځه دا چل دی کړي او دا چل به په لاهور کې مې یو خبره کړې وه مال والله د دې ملک علاج ووټ او جمهوریت نه دی د دې ملک علاج د ایران غوندې انقلاب دی 12.5 کروڑه پاکستان دی چې 2 کروڑه مې حلال کړي نه نو دا 12.5 کروڑه د سړي زامن کېږي نه ته پوه شې په خبره 2 کروڑه به حلالو مولیان ښځو سره ملګري شو عزیزانو تاسو په ایمان وایئ که جماعت اسلامي والا دا خبره کړي دینه دا تپوس وکړه چې ستاسو د مشر 2 غنټې په بند کمره کې بېنظیر سره ملاقات کړی که نه کړی که نه وکیله 2 غنټې فضل الرحمن خو داسې ملاقات کولو چې کیمرامینان هم ورته ولاړو دو په بند کمرې کې ورسره 2 غنټې ملاقات کړی که نه دې خوا وګورئ کتار سکے خیر دے کتار سکے خیر دے نو زما ستا دا سنبای دا گڑی دا پیلم پروت تے و زما دا چیلای دا هر وقت کاری لک شرمو کئی او پا دے گریوان کے وگوری بلا دا چې ما پرون تا سرم دا مرگرتیا کوشش کرے تاسو ته ما ته مخامخ درشته د چا په کور کې دا بات شوی او خبره چا نه منله چا سره چې 2 ټانګې خلک نه هغه ما سره په کوټه سیستم باندې باس کوي 2 ټانګې اصغر خان غوندې سړی هم کینی کوټه سیستم باندې باس کوي 2 ټانګې خلک ورسره دي خبره خو تاسو نه منله نو عزیزانو که ته مانا 20 کاله مخکې ښځې سره ملګری وی خیر دی
کته ننم خزه ته مور وې خیر دی او کما ورته خزه ته خور ویل نو زه کافر شوم. دی خو وګورئ اگر چې زه د خزو مزه ګوره سخت خلاف اول به دا بې نظیره مړه کوم یا دی په کور کې کېنو سخت خلاف خدا جواب ستاسو د پراپګانډې کوم چې تا که یو ښځه بربنډه ګرځي او هغې ته مور وی نو خیر دی او که انما المؤمنون اخوتون باندې ما عمل وکړو نو زه پې کافر شم. دی خو وګوره د ملا د ښځې لوی ملګری خو ملا دی را پیدا نه وي چې ملا ورته په غوږ کې بانګ وایي ملا چې تا ته نه ویلي چې قبوله کړې دی دا ملا صاحب که نه ته دې ښځې ته نږدې کېدی شي وایي لکه چې ملا نه ویلې ورنږدې به شي. بیا دا ملا دی چې حلالۍ یې درته ملا په غوږ کې بانګ ورته ملا وایي جنازه یې درته ملا کوي 200 قسمه طلاقونه دي د هغې علاج درته ملا ښیي چې غلط شوې خطا شوې د خولې نه دې څه ووته اصلي دوست خو د ملا دی د ښځې ته خو ارامتوب دپاره ملګری هیڅ بې غیرت راشه پرون وګورئ د هندوستان یو ډم راغلی دی دلیپ کمار نامه یې د وزیر اعظم او د گورنر په جګړه ده یو وایي زه په ځان سوروم بل وایي زه سوروم یو وایي زه سوروم بل وایي زه سوروم بې حیا قومه بې غیرتو زه خدای دې ستاسو بیړه غرقه کي چې تاسو د پاره څوک الیکشنې کوي تاسو د پاره څوک حکومت دې خلقو له جلسې کې دې خلقو دا خو د ګډې روڼه دي خو چې څوک ورته شین بوټی وښي هغې پسې بین بین نارې و لیکن دې قوم ته دم راغلی دی په سرکاري اعزاز یې ګرځۍ لګیا دی نن د ضیاءالحق روټۍ دا په پنډۍ کې هغه ډم ته او د ټول پاکستان ډمې او ډمانې ورته راغوښتي نن یې روټۍ ده بله شپه په ګورنمنټ هاوس کې روټۍ وه د دلیپ کمار نو سړو کې ناست دی او څومره معززین چې تلي دي نو هغې ښځې ځان سره بوتلي دي ځکه نن سبا خو لوی معززتوب دا دی چې ښځه به ځان سره بوځې ته به رستی او ښځه به دې مخکې تا نه به دې ښځه مخکې ستا دوست ته لاس ورکړي دا زمونږ د زمانې معززین دي نو تقاضا وکړه ښځو چې دا دلیپ کمار لږ دننه راولېږئ چې مونږ هم غاړې باسي ما په پېښور کې ویلي چې واورئ که د چا فوټو مې دلیپ کمار سره ولیدو زما دې په خدای قسمي کم پرېږدم چې درنه مې پرتګونه نه وي ستا په پاکستان کې شرافت او معزز هغه خلقو ته ویلی شي چې د چا ښځې او لوڼې بربنډې ګرځي څوک د خپلې ښځې نه نه خبر څوک د خپلې لور نه نه خبر څوک د خپل زوی نه نه خبر دا ستا د ملک معزز خلق دا تاسو مونږه ګیرو والا پرتوګ اغوستو والا دا کمینه چې په خپلو کې کېني مونږ ته رذیلان وایي د پاکستان لوی کمینه او لوی رذیل هغه لوی سرمایه‌دار دی د دروغو مزه لنډ یو سړی نه سرمن باندې به دا برې ته داسې غوړې کړې چې راوبوت حجره کې به بټیاران دا ناست هلکه څه دې خوړلي خان ساګ مې خوړلی تاسو خوړلي خان غټه غوښه تاسو خوړلي جی دال مې خوړلی دته به خان تاسو خوړلي
ړوند دي وګوره دا دوی داسې کوي کم خیال کړي داسې دی هغه بریت والا کوي چېرته کشمیر فتح کړی په روسې ورمنډه کړي کېنه خدای دې خوار نه کا او د ناقې په سړک تا ځان نه ډبنګې جوړ کړی دی یا د ناقې دغه په کلي کې ځان نه ډبنګې جوړ کړی دی څوک درته څه ویلی نه شي دادا چل مه کوه په ارام کښېنه دادا چل یو سړی ښځو ته راغی ښځو ته ویل ښځو کشمیر لازم ښځو ورته ویل ممال ته خو جنګ دی ځم پاتې کېږم نه ویل مزه هېڅ زما او دا هندوان به داسې داسې او داسې چې ټول قیمت ښځو ویل زه نو الله دې مل شي چې کشمیر ته تللی او د غره په خوا کې ولاړ دی او دا د توپو غړمبار دی نو چې غړم شي کله د یو کاڼي لاندې سر نه باسي کله بل غړم ته په دې کې وی کته چې یو خر ولاړ دی او واښه خوري نو دی وی چې یا الله دا خر څنګه بېغمه ولاړ دی واښه خوري او زما اړوس کاش کې خدای چې زه خدا خر وې لږ بېغمه خو به وې په دې کې چې یو ساعت تېر شو په اخرم بم راوغورځېدو چې غړم شو خر یې والوځولو چې وی کته وی یا الله شکر دی چې خر نه یم نو تاسو د ښځو پهلوانان یئ او د ښځو تورزن یئ د کلي کوڅه کې ځان نه دې پړانګ جوړ کړی دی دا څه توره ده نو هغه سړي برې ته دا چل کولو او چې ګورئ نه پولاو زردې فرنیان ماکوتیان خلکو به چې برې ته ته وکتل نو رښتیا به برې ته غوړې وې اجره کې ناست دی او دا غریبان ته ګیر چاپېر ناست دي نو زوی په منډه منډه راغی وی چې بابا وی تا به چې په برې ته غوړولې سرمن خو پیشو یوړه دی ورته وایي چپ شه بیانه دې غرکشه وی والله کټو کې کوم مور مې راته وویلې چاله سرمن پیشو وتښتول نو نوکران ورته وایي چې خان برې ته به دې په سرمنې غوړولې مونږ ته به دې وایي چې پولاونه مې خوړل دی خو وګورئ د بیروپیت راز على الدوام نه پاتې دا بتاسلا ناصر خان اسلامی کیسٹ ہاؤس بیرون کچہری گیٹ اشرف روڈ سرائے فقیر خان پیښور ښار کې د ناصر خان سرار سات ملاویږي دار سوالت کیږي چې د ملک قانون قرآن او حدیث چې د ملک قانون قرآن نو څلوېښت کاله د پاکستان حکومتونو چې اسلام کوم په شرمونو شرمولو الله دې امان را کی دومره په 200 کالو حکومت کې پیرنګیانو نو شرمولو لکه دې د پیرنګي پر کټیانو چې شرمولو یو سره اوس موجوده حکومت وګوره اسلام 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 ډلې لګیا دي اسلام اسلام پته نه چې اسلام دې شهیدی پته نه لګي آیا بادشاہ کور کې د دوبي خزراله جړلې چې جړلې بادشاہ خزه ورته ویل چې ولې جاړي ویلاندې مړ دی د بادشاہ خزم په جړا بادشاہ کور تراغه خزه ولې جاړي ویلاندې مړ دی بادشاہ په جړا اوس پختل نه کې ویلاندې څه بادشاہ بار راغی دربار تا چې بادشاہ په جړاو لکه زمونږ صوبه سرحد کې گورنر صاحب جاری نو دا وزیران خو ورسره مخم وي ویاله د پارلیمنت دغه څه شی دی میټینګ دی د پارلیمنت تاسو د خپل پارلیمنت کتلې دی پارلیمنت میټینګ پارلیمنت بادشاہ دربار تراغه په جړا دی وزیران جرنیلان ته څه وړي دی وی چې لنډه مړ دی او وی په جړا کابینه را څه وړي دی لنډه مړ دی او وی په جړا یو پکې تاسو په چې دا لنډه دی څو خبر نه یو بادشاہ جړل چې لنډه مړ دی نو مونږ په جړا بادشاہ نے تاسو سب لنډه سو کو وی چې نیم خبر خو خزه نه جړل چې لنډه مړ دی زم په جړا بادشاہ کو ته خزه ته چې خزه دا لنډه سو کو ټول بادشاہي په جړا وی خبره نه
د دوبي خزه ګرل چې لنډه مړ نو زم په جړا چې د دوبي خزه راوخته بیختی وزره لنډه څوک دی ټول سلطنت جاری وي لنډه زما د میړې او خر امر دی سبا چل پتہ نه لګي اسلام ټول لګیا دي کدا دې را روان دي کدا دې را بشي کدا دې اسلام دې خبرې ټول دروغ ایمان پیدا کوي کله سملې منبر در تراغه او درته وي چې اسلام دې را بشي نو که ایمان ځان کې لړۍ د دغه غریوان نه ونی سي او په دغه خله یو سوسو کوي چې دا خله ولا د وینو ډک کول ویر در ترا او درته وزیر لا خو تاسو ټول ټوکرای کی او زمونږ وزیران امریکای ته تری دلته د استقبال تیاری کی تب وګوره دا به ضمیر قوم دا به لکای کی دي دا به زرګونو خلک روان چاله امریکای نه رااله امریکا څخه کعبه ده امریکای غونډه رزل ملک په مقدس مکه باندې نه دا خو مونږه داسې شی فرض کړی دی د خدای دین ټوکې لوب مسخره د خپل طبیعت دین ایو پیرو یو کلی ته تللی و کلی کې څه ګوري چې ټیپرم په 2 پیسې سیر دي او زعفران او سوچه غوړیم په 2 پیسې سیر اوهو یلکه دا خو شهر ناپرسان دی سوچا غوړیم په 2 پیسې سیر ټیپرم په 2 پیسې سیر گازریم په 2 پیروي مرید ته چې بچیا تخت دا شهر ناپرسان دی او الله که پکې گیر شو تپوس کولو والا بسوک نه مرید ډېر مانداو هغه چې حضرت لګ به ایثار شي ډېر مانده مو دا سوچا غوړي ډېر ارزان دي چې لغوندي او خرمه چې خشم هغه سوچا غوړه خو به خوري خو سټ بدی ګسیم خوري وچنا صاحب لګي سارشه ډېر خله چې سار شوه دی نو شیخ صاحب شورو په کړه دا او چې میاش 2 تیرې دی شیخ نراسه کټه جوړ شو چې بیا به پملا کټ راته بادشاہ حکم کړی په یو سړی باندې چې دا پانسی کوي هغه سړی مانداو په غاړه کې هغه کړای نه ټینګې دا بادشاہ ترپورټ شو چې دا سړی خو مانده دی او په دې مړی کې کړای نه ټینګي بوټه تی بیا وځي بادشاہ وی چې بای دا ضروری ده چې هم دې پانسی کوي چې د مړی کې کړای ناراضي غټه مړی ولا وګورای خو یو سړی مړ کوي اور څوک چې ګرځي سپایان ګرځي غټ سړی لټي چې وې کته ادارې پیر سے مرید باندې او وې والله د مړی ولا فټتا راوی نیو شیخ ولا لکه ورور کړای د بل چا په مړی کې نه فټ کیږي وینو ما سکړی دی بیړم غر کاشا وې سدي کړی نه دي الته کړای په بل چا کې ناراضي کړی دی اس نه دي او کړای پتا فټ کی پیر لراغه چې غرق شو ما اوس ما سکړی دي چې وای کړای په بل چا نه فټ وې ما چې درته وی چې 2 پیسې سیر سوچا وړي خو خوري او 60 بدی ګوسی هم خوري وې پیرا خدای ته ګور اوس چل کاوه نو پیران خو ډېر خيار می کړ ډېر خيار زری شهر تم ډېر خپایم چې ما ځان مولا کړې ډېر خپه چغې دی او سوري دی او بد ورځې دی او صاحب جګړې دی او جیلخانی دی او په لوی غم اخته کزان می پیر کړې و داسې مذهب کوله لوی خوان به اوس خو صاحب په قهر اخته د ټریفیک د سپای غونډه کا خزر روانه چې ما کجینه را روانه ما کالکان را روانه ما درې لارې بلاک کای درې والا درته کنځلې دوست خایا چې دوست بدی سو پیر له کا خزه ورغله په سر ولا لاس راکاږي الله دې نورم خکا
کجینه ورننواتم پسینه مینه ورته الله دې نورم خکا. جی آسان شے دے، مال دے، پیسی دی، خوراکونه دی صحبا، ہاں کو دے، ملا توب گران کار. نو پیران ډیرو خیاري هغه ورته اوس مې خلاصوا وې بداس چل چې سبا لا د دې 500 دا کړای دا پیری ورته وی چې تا نه مخکې به په زور منډه کم او بیا ته په معنا مخکې ور منډه کوا زب ته تب سره ونخلو بادشاہ به یو تپوسو کې زب یو خبرو کوم استادان بخلاش چې سار شو بادشاہ راغی چې سړی پانسی کی دې پیر په دې کړای ور منډه کړي مرید په ور منډه کړي دواړه په پرزونو دی یو زپ ورزم بل زپ بادشاہ دا چل څه دی پیر ورته صاحب په باطن کې مې ولید چې په دې کړای کې جنت دی چې د چا غاړه تپره وته نیغ به جنت تزي زدي مرید ته ویم چې زه جنت تزم او دی وی چې ناسم دا جګړه د زما او د بادشاہ ورته وی چې تاسو دواړه په آرام کې نه جنت ته زولې نسم زولې نسم کړای بادشاہ په خپل غاړه کې چولې ده او د خپل خلیل اډر ورکړي راکاږي او جګړه شوه دی سټي آلتا پیروي مرید ته چې تخته بیړه دی غر کا شزان د اخلاص شو او ما ته وګورئ په دې زمانہ کې بدا بدبخت قوم د 500 کړای ځان ته پخپلا اچي پخپلا شارنا پرسان دے ایس پتہ پکې نه لګي اسلام 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 15 کال وشو اسلام اسلام په ټي ټي کې دمانم لګیا دي اسلام اسلام دې په یو بل خبره ووري تاسو دا شپانرونه یو شپون مړ کېده زامن ورته بسم الله الرحمن الرحیم هغه ډر ازامن ورته اشهد ان لا اله الا الله هغه ډر تاسو ډر والے ایا سړی مړو په قبر کې ته ملائکو ته پوښتنه من ربک هغه ویل ها و من ربک و سراب رب کې یو نړۍ روټای بنې چرته وګه ما تاسو هغه یو سړی راغی مولا صاحب وګه ما هغه ول معاف کا چې وګه ما معاف کا وګه ما ټوکرای ډکه پرتی دی او د درې وظیفه راکا کنه هغه منډه مو یو رستم ګوري او د چني ته وی چې الله اختراواله یو شپون مړ کې